السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د کرکټ په هکله باندې یو څو تازه او ډېر مهم خبرونه درکړم چې خاص کر زه به تاسو ته وایم چې د افغانستان لوبډله د بنګلادیش په طرف باندې روان سوې ده، خو د افغانستان کرکټ بورډ له طرف نه اوسه پورې د افغانستان لوبډله نه ده اعلان سوې. دغه لوبډله به کله اعلانیږي او کوم لوبغاړي به په افغانستان په سکواډ کې شامل سوي دي او کوم لوبغاړي بیا سکواډ نه رخصت کړي دي، د دغه په هکله به زه تاسو وایم. او دې نه علاوه به زه تاسو ته دغه پاکستان سوپر لیګ نه یو خبر درکم چې سبا ته په پاکستان سوپر لیګ کې د حضرت الله زازي دوی ټیم که خیر یو ډیره زبردست لوبه تر سره کی او دغه لوبه کې به زازي لوبيږي او که لوبه به تر سره کی دا به زه تاسو ته وایم. او بل به زه تاسو ته د نور احمد مینوالو ته یو ډیر زبردست او د خوشحالي خبر ورکم او سبا ته که خیر یو ځل بیا د آی پی ایل بولی تر سره کیدونکې ده. مهم معلومات در سره شریکوم، ویډیو تر اخره پورې وګورئ، په هر څه به تاسو پوهیږئ. نو راځم اول زه تاسو ته وایم چې د افغانستان دغه لوبډله چې کومه یوه ده دغه قطر نه د بنګلادیش په طرف باندې روانه سوې ده او بنګلادیش ته دوی رسېدلي دي، خو د افغانستان کرکټ بورډ بیا اوسه پورې دغه لوبډله نه ده اعلان کړې کوم به چې بنګلادیش سره 53 ورځې او 2 ورځې لوبې تر سره کوي. زه به تاسو ته وایم چې امکان لري دغه راتلونکي 2-3 ورځو کې به د افغانستان لوبغاړي اعلان شي، خو دغه لوبډلې سره چې کوم کسان بنګلادیش په طرف باندې روان سوي دي په دغه کې ګلبدین نایب هم شامل ده، یعنی ګلبدین نایب سرتیر نیدرلند خلاف یو لوبه کې هم دومره چندانې پرفارمنس نه ورکړی او بل شرف الدین اشرف هم دوی سکواډ کې داسې معلومیږي اخیستلی ده. شرف الدین اشرف هم بیخي پرفارمنس نه ورکړی او دې نه علاوه حمزه هوتک تا سره رشید خان ده، مجیب ده در سره، محمد نبی ده، قیس احمد ده در سره. نو دلته د حمزه هوتک څه ضرورت ده چې د افغانستان دغه بنګلادیش ته کوم لوبغاړي تلي دلته حمزه هوتک هم لیږل سوی ده. نو دلته معلومیږي چې بعضې میراثي لوبغاړي په سکواډ کې شامل سوي دي. خو ما یو دغسې خبر هم ترلاسه کړی ده چې د افغانستان اوپنر بیټسمین عثمان غني چې کوم ده هغې لوبډلې نه ډراپ سوی ده، د ده په ځای باندې بیا ابراهیم زدران ته موقع ورکول سوې ده. نو دا یو ښه فیصله دوی کړې ده ځکه عثمان غنیم د نیدرلند سره چې کوم لوبې تر سره سولې هغلته ناکامه سوی، خو دلته ګلبدین نایب سفارش ډېر زیات مضبوطه ده، دغه بیخي لوبډلې نه کېنول کیږي. او دغې نه علاوه شرف الدین اشرف سفارش بیا میرویس اشرف ده چې دی خوارزاده ده که وراری ده او حمزه هوتک هم د چا په سفارش باندې دغه لوبډلې ته راغلی ده. نو ګورو خیر دغه به واضحه سي دغه 2-3 ورځې وروسته به د افغانستان لوبغاړي اعلان سي، هغلته به موږ ته پوره اندازه ولګیږي چې دغه لوبغاړي څنګه لوبډلې ته راغلي دي. دې نه علاوه به زه تاسو ته وایم چې نن په پاکستان سوپر لیګ کې د ګریټا ګلیډیټر ټیم چې کوم ده هغوی اسلام آباد یونایټډ سره یوه لوبه ترسره کړله، خو په دغه لوبه کې رحمان الله ګربز بیا 13 بلو باندې 19 رنزه د اسلام آباد لپاره کړي ول. 200 رنزه ټارګټ یې د ګریټا ګلیډیټر ټیم ته ورکړی او ګریټا لپاره نن نور احمد هم ډېر زبردست بولنګ ترسره کړ. نور احمد په 4 اورو کې ورته صرف 20 رنزه ورکړي دي او د مقابل ټیم آصف علي چې کوم د پاکستان خطرناکه هیټر هغه هم د نور احمد له خوا نه اوټ سوی ده. او سبا ته به زه تاسو ته وایم چې سبا ته په پاکستان سوپر لیګ کې یوه ډېره زبردسته لوبه ترسره کیدونکې ده. پېښور زلمی ټیم چې کوم ده دغوی به کراچي کینګز یعنې د محمد نبي دوی ټیم سره لوبیږي او دغه لوبه د پېښور لپاره ډېره مهمه ده او امکان لري چې په دغه لوبه کې حضرت الله زازي ته هم چانس ورکړي ځکه د دوی هغه دواړه اوپنران مکمل ناکامه سول. کامران حکمل خو ورته بیخي یعنې یو لوبه کې هم دومره چندانې اوپننګ رنزونه ورته نه کوي. نو داسې معلومیږي چې سبانۍ لوبه کې به زازی حتما د پېښور لپاره لوبیږي. دې نه علاوه به زه تاسو ته وایم چې نن د آی پی ایل دغه اکشن هم ترسره سول، بولي لوبغاړو باندې وسوله، خو دغلته صرف د افغانستان نور احمد د ګجرات له خوا نه په 10 لکه هندي پیسو باندې اخیستل سوی ده. بل طرف ته د افغانستان مجیب زدران، محمد نبي یو لوبغاړی هم نه ده اخیستل سوی. سبا ته که خیر دوباره بولي ترسره کیږي او دغلته به د افغانستان رحمان الله ګربز، حضرت الله زازی، قیس احمد او نجیب زدران که خیر سبا ته بولي ته وړاندې کیږي. نو ګورو نن خو صرف نور احمد اخیستل سوی ده. سبا ته په آی پی ایل کې څومره افغان لوبغاړي اخیستل کیږي دغه به که خیر سبا ته معلومات موږ ته وسي. دې نه علاوه به زه تاسو ته وایم چې نن په بنګلادیش پریمیر لیګ کې 2 لوبې ترسره سوې. دغه یوه لوبه چې ډېره مهمه لوبه وله دغه د کریم جنت دوی ټیم چې کوم ده هغوی د کلنا ټایګر یعنې نوین الحق دوی ټیم سره لوبه ترسره کړې وله چې په دغه لوبه کې د کریم جنت دوی ټیم 183 رنزه ټارګټ د نوین الحق دوی ټیم ته ورکړی چې د دوی لپاره فاف ډوپلیسي 1
یو رنز کړی دی، یعنې سلیز یې وهلې ده. او بل طرف ته په دغه لوبه کې بیا کریم جنت ته موقع نه ورکړل سوې او دغه لوبه بیا د نوین الحق دوی ټیم ګټلې ده. حالانکې نوین الحق به زه تاسو وایم چې دغه درېیمه لوبه په بنګلادیش پریمیر لیګ کې ترسره کیږي او نن هم ډېر سخت ټکول سوی ده. په سرور او رو کې 48 رنزه ورکړي دي او صرف یو لوبغاړی موټ کړی ده. نو دغه لوبې سره به زه تاسو وایم چې دغه څلور ټیمونه معلوم سوي دي کوم به سیمې فاینلونه ترسره کوي. لاندیني دوه ټیمونه تاسو ګورئ چې دغه کې هغه د عظمت الله عمرزی قیس احمد او شهزاد محمدي ټیم چې کومو ډاکا هغوی موټ سوي دي او لاندینی یو بل ټیم ده هغه موټ سوی ده. او دغه د سر څلور ټیمونه چې کوم دي دغه مخکې راونډ ته وتلي دي چې په دغه کې هغه د مجیب زدران دوی ټیم مخکې راونډ ته وتلی دی، کریم جنت دوی ټیم مخکې راونډ ته وتلی او د نوین الحق دوی ټیم هم مخکې راونډ ته وتلی ده. نو دوی به خپلو کې سره سیمې فاینلونه ترسره کوي او دغې سره به 18 تاریخ باندې به د بنګلادیش پریمیر لیګ دغه فاینل لوبه هم که خیر ترسره سي. دغې نه وروسته به بیا که خیر بنګلادیش او د افغانستان سیریز هم په 23 فبروري باندې اولنۍ 50 اوریزه لوبه به په بنګلادیش کې که خیر ترسره کیږي.